په خوب کې جنت لیدل څه تعبیر لري؟ امام ابن سیرین رحمه الله فرمایلی دي په خوب کې جنت لیدل د الله تعالی له طرف نه خوشحالي ده. که یو سړی خوب وویني چې هغه جنت کې دی نو دا تعبیر یې دی چې د دواړه جهانونو مرادونه به ورته حاصل شي او د هغه د لاسه به ډیر خیراتونه او صدقې وشي. او که خوب وویني چې د جنت میوې اغستې دي یا ورته چا ورکړي دي او خوړلي دي نو دا تعبیر یې دی چې څومره میوې خوړلي دي هغه اندازه به علم او پوهه او د دین صفات زده کړي. او که یو سړی خوب کې د جنت حورې وویني نو دا تعبیر یې دی چې د ځان کدن حالات وخت به په هغه آسانه وي. او که خوب وویني چې جنت کې اوسیږي لیکن جنت ویران دی نو دا تعبیر یې دی چې فساد او ګناه طرف ته به مایل وي. او که په خوب کې وویني چې جنت په هغه بند کړی شوی دی نو دا تعبیر یې دی چې د هغه مور او پلار د هغه نه ناراضه دي نو هغه ته پکار ده چې د خپل مور او پلار نه بخښنه وغواړي او د هغوی پوښتنه وکړي او هغوی رضا کړي.